یو 8 کلنه ماشومه بیا له یو وحشي انسان د لاسه د زیاتي ښکار شوه. ټول حقیقت په ویډیو کې در سره شریکوم. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. د ویډیو کتو مخکې درته یادونه کوم که چېرې زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو در سره یې سبسکرایب کړئ او خوا کې در سره د تلې نشان ووهئ چې زموږ هر قسم معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن په فیصل آباد کې د یوې 8 کلنې ماشومې سره یو واده کړي سړي بدکاري وکړه. دا واقعه هغه وخت مخې ته راغله چې د سړي ښځه 8 میاشتو حامله وه. سړي په دې بهانه له کوره راوویسته چې ښځه مې بیماره ده، دا به زموږ کره شپه وکړي او د شپې یې ورسره بدکاري وکړه. ماشومې د 5 ورځو پورې کور کې څه نه ویل او حالات یې ډېر زیات خراب و. خو چې مور ترې تپوس وکړو نو بیا یې ورته وویل چې ما سره د هلک داسې کار وکړو. پلار یې د سړي خلاف رپورټ درج کړو. د سړي پولیسو ونیو او پوره معلومات یې بیان کو. سړي دا وویل چې ښځه مې له 8 میاشتو حامله وه او په دې بهانه مې دا له کوره د ځان سره بوتله او چې شپه شوه نو ما ورسره غلط کار وکړو او بې هوشه شوه. کله چې په هوش کې راغله نو د پیسو لالچ مې ورکړو او خبره مې پرې غلې کړه. دوستانو، نن سبا په چا هم اعتبار مه کوئ ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي او د نن سبا څوک د اعتبار وړ پاتې نه دي. ملګرو، دا یو تازه خبر چې تاسو سره مو شریک و. مننه دوستانو، ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.